په دې سلسله کې چې نن کوم کنفرانس جوړ دی چې د تضمین کیفیت د پروسې بررسي ده د هغه د بهبود دپاره کار کول دي. موږ د دې قدرمنو استادانو سره چې چا په دې برخه کې کار کړی دی یا د قدرمنې رهبري چې دا کنفرانس یې دا موضوع انتخاب کړې ده، تشکر ځینې کوو، مننه ځینې کوو، ډېر ښه انتخاب یې کړی. اسلامي نظام همدا نظام دی لکه څنګه چې رب جل جلاله ورته فرمایلي دي وشاورهم فی الامر وامرهم شورا بینهم. پر یو اسلامي نظام باندې د څلورو کسانو سره مشوره واجب وي. د حلال او د حرامو مسله که راته د علماو به سره به مشوره کوي، که د نظامي چارو ضرورت راځي د قومندانانو سره به مشوره کوي، که چیرې د ښار جوړولو د شفاخانې جوړولو ضرورت راځي ډاکټر صاحبانو انجینرانو سره به مشوره کوي، کلیوالي مسایل راتللې د سپین ږیرو متنفذینو سره به مشوره کوي. نو تاسې نن د دغه میدان هغه خلک یاست چې په تضمین کیفیت کې به ستاسې ته مشوره واست، د دې میدان خلک یاست. دا ستاسې مشورې ته، دا ستاسې خدمت ته تاسې چې څه لیکنه کړې ده انشاءالله دې ته به د قدر په سترګه کتل کېږي. زموږ د تضمین کیفیت ریاست به پر دې باندې مختلف بحثونه کوي، ستاسې مقالې د وارزونه به کېږي، هغه به کتل کېږي. هغه موارد چې هغه د استفادې وړ دي د هغه نه موږ ګټه اخیستی شو. زموږ د تضمین کیفیت د ریاست چارې په تنظیمېدای شي، هغوی کې به انشاءالله موږ سالمه استفاده وکړو. خو یو شی قدرمنو استادانو په مجموع کې وایم، دا زموږ د تحصیلي نظام ټول مضامین، که موږ انجینرۍ ته ورسو، که موږ زراعت ته ورسو، که موږ ساینس ته ورسو، که موږ ډاکټرۍ ته ورسو، دا مضامین چې راوګورئ یو مشکل دا راغلی دی متاسفانه، ځکه دا میدان د تحصیلاتو د داسې اسلامي نظام په واک کې تر اوسه نه و راغلی چې هغه دا موضوع ته توجه کړې وای. مشکل دا دی هر مضمون چې راواخلې د ډېرو مضامینو په سر کې به بسم الله نه وي، د ډېرو مضامینو په سر کې به هم نه وي، او ډېر هغسې مضامین چې موږ د کتاب الله څخه د هغه دپاره ښه مستندات لرو، ښه ذخیره لرو، اولیو مسلمانان خو موږ به اوله په دې ورکوو از قبل امین ته ورمداست، از قبل امین ته ورمداست. پر پردیو هغه خلکو حکماو باندې چې هغه نه په اسلام خبر و دې اسلام لیدلی دي، پر هغو باندې ماوالی خپل اسلامي اساسات چې قرآن او حدیث راته ویلي هغه به پات. اوس تضمین کیفیت دا کیفیت په خپل اسلام کې څومره مهم دی. آیات کریمه چې ستاسې په مخکې ما وړاندې کړي الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله جل جلاله داسې نه دي فرمایلي ایکم ازید عملا. الله جل جلاله کمیت نه دی غوښتې، الله پاک کیفیت غوښتې دي چې په تاسې کې ښه عمل والا څوک دي. موږ ته یې دا سبق راکوي چې تاسې هر کار چې کوئ، هر عمل چې کوئ دیني عمل هغه باید باکیفیته وکړي. 100 رکاته مه کوه، 2 رکاته وکړه، 100 لمونځ وکړه. دا رب جل جلاله څخه غواړي. همدا ډول پیغمبر علیه السلام فرمایلي ان الله یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنه. که په تاسې کې یو څوک عمل کوي، همداسې عمل دې وکړي چې هغه ښه متقن عمل وي، محکم عمل وي، په ښه شکل یې وکړي. کمزوري عمل، بې کیفیت عمل د الله جل جلاله نه خوښي. په معاملاتو کې د الله پیغمبر موږ ته فرمایلي من غشنا فلیس منا. که چا زموږ سره خیانت کوي هغه زموږ د ډلې نه دي. بې کیفیته شی، کمزوری شی، غلط شی، په دې باندې مسلمان په ایستل مناسب جایز نه دي، حرام دي. په معاملاتو کې کیفیت مهم دي، په عباداتو کې کیفیت مهم دي، په کارونو کې کیفیت مهم دي. که انجینري مخته وړی، که زراعت مخته وړی، که طب مخته وړی، په دا ټولو کې شرعاً دا مسله ثابته ده چې په دې کې کیفیت مهم دي. هغه ډاکټر چې د مسلمانانو ډاکټري وکړي او علم د ډاکټرۍ یې ضعیف وي، د ده د ډاکټرۍ په سبب باندې یو مسلمان ته تاوان ورسېږي، شرعي مسله ده چې دا ضامن دی د دغه ډاکټرۍ سرته رسوی. نو قدرمنو یو اساسي مشکل دا دی زموږ ستاسې په څېړنو کې، زموږ ستاسې په تحقیقاتو کې چې موږ خپلو اسلامي مواردو ته ډېره مراجعه نه کوو. نو خواهش مې دا دی که کله بیا څېړنه کېږي، کله تحقیق کېږي، اول د واره تاسې دین مبین اسلام ته مخ راوړئ، خپل د الله تعالی د کتاب څخه، د سنت رسول څخه، د خپلې بیخي څخه د دغو نه استفاده وکړئ چې الله جل جلاله دا میدان راکوي.